أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ کیسه دې ځای ته را رسېدلې وه. پس له طواف او سعی څخه د مکې مکرمې ولوړ طرف ته چې حجون ورته ویل کېږي ولاړئ او هلته یې استوګنه کول، او بې له فرضي طوافه څخه یې بیا بل طواف نه دی کړی، څو د ذوالحجې په 8مه ورځ چې یوم الترویه هم ورته ویل کېږي و منا ته تشریف یووړئ. د ذوالحجې و 8مې ورځې ته د ترویې ورځ په دې سبب ویل کېږي چې خلقو به منا ته اوبه وړلې، په منا کې خو اوبه نه وې، نو یې دغه ورځ د ترویې یعنې اوبه کېدو یا اوبو اخیستلو ورځ وبلل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ذوالحجې په 8مه ورځ منا ته ولاړی. د دغې ورځې د ماپښین، مازدیګر، ماښام، ماخوستن او 9مې ورځې د سهار لمونځونه په منا کې ادا کړه، چې دغه ټوله 5 لمونځونه سوه، او د ذوالحجې په 9مه ورځ تر لمر راختلو وروسته د منا څخه د عرفات پر طرف رهي سو. اول مزدلفې ته ورسېدی، ځکه هغه په مخ او لار کې ده. بیا د هغه ځای څخه عرفات ته ولاړی. تر اسلام د مخه چې قریشو به حج کاوه، منا ته به راووتل او د عرفات په ورځ به تر مزدلفې پورې ولاړه. هلته به د مشعر الحرام سره پاته سوه. نور خلق به عرفات ته ولاړه، مګر قریش عرفات ته نه تله، په مزدلفه کې به پاته کېده. او ویل به چې موږ اهل الحرم یو، تر حرم د باندې نوځو. څرنګه چې مزدلفه د حرم په حدودو کې داخله ده او عرفات د حرم تر حدودو د باندې دی، نو قریشو د ځان دپاره دغه یو امتیاز او بهتري ایښې وه چې ویل موږ اهل حرم تر حرم د باندې نوځو. نور ټول خلق به عرفات ته ولاړه بې له قریشو. اوس چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د 9م په ورځ د منا څخه د عرفات پر طرف رهي سو، خلق په دې انتظار کې دي چې آیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به داسې وکړي لکه پخوا چې قریشو کول، په مزدلفه کې به پاته سي او که به د خلقو سره عرفات ته ولاړ سي. خاصتا اهل مکه ډېر په انتظار کې وه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به څه وکړي، مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې مزدلفې ته ورسېدی، هلته نسو پاته بلکې عرفات ته پسې ولاړی. یعنې دغه امتیاز چې قریشو ځان ته ایښی دی، دا د دین څخه نه دی، او د الله جل جلاله په دین کې امتیاز نسته، بلکې عرفات د ټولو حاجانو دپاره د درېدلو ځای دی. هغه امتیاز چې قریشو ځان ته ایښی و لغوه سو، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي الحج عرفه، یعنی حج عرفات دی. نو هر هغه څوک چې په مزدلفه کې پاته سي هغه لره حج نسته. او د دغه حجي شریف چې الحج عرفه سر هم دا دی چې هغه د جاهلیت عادت او امتیاز یې د بین څخه یوړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عرفات ته ورسېدی او هلته په نمیره کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دپاره خیمه درول سوې وه. نمیره هغه ځای دی چې اوس هلته د عرفات مسجد جوړ سوی دی. په دغه خیمه کې یې واړول تر څو چې لمر تر سر واوښتی. تر زوال وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه خپله مشهوره او عظیمه خطبه په داسې حال کې وویل چې 1,40,000 یا 1,40,000 نفر پر راټول وه.
د دغه ډیرو خلقو په مابین کې ودرېدی او دغه جامعه خطبه یې وویل چې خطبة الوداع ورته ویل کیږي. دا د حج خطبه وه او رسول الله صلی الله علیه و وسلم په دې خطبه کې د دین د احکامو خلاصه بیان کړه چې زه به اوس د هغې خطبې هغه لوی لوی ټکي درته رانقل کړم او د دغه خطبې د هرې جملې سره باید مسلمان ودرېږي، په پوره غور او دقت سره فکر پکښې وکړي، ځکه هره جمله یې د هدایت او لارښوونې ستوری دی چې مسلمان ته د دین لار روښانه کوي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا عباد الله، د الله جل جلاله په تقوا وثبت درته کوم او د الله جل جلاله و اطاعت مرابولم او د خبرو شروع په هغه شي سره کوم چې هغه خیر دی. اما بعد، ايها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. اے خلقو، زه و تاسې ته احکام بیانوم، زما څخه یې واورئ. زه نه یم خبر شاید پس له سږ کاله څخه په دغه ځای کې بیا هیڅکله زه ستاسې سره ونه وینم. ان دماءکم واموالکم حرام علیکم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ورونو، د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خطبه ویلو سره ټول خلق چپ او ساکت سوه. خدا معلومه خبره ده چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم آواز و 100,000 نفرو ته نه ورسېدی. نو عباس ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنه او ربیع ابن امیه رضی الله تعالی عنه چې د صفوان ابن امیه رضی الله تعالی عنه ورور و، دغه دوه نفره چې د لوړ آواز خاوندان و، د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اقوال تر خلقو پورې رسول. او رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل: ورونو، ښه متوجه سئ، ډېره مهمه خبره ده، خاصتا د هغو کسانو دپاره چې بری او عام خلق وژني او د هغو کسانو دپاره چې د خلقو مالونه په حرامه سره خوري او هغه خلق چې بې له دلیله پر خلقو او د هغو پر حیثیت غږیږي او باطلې خبرې پر کوي. هغه خلق دي د رسول الله صلی الله علیه و وسلم دغه لارښوونې واوري. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل: بېشکه چې ستاسې وینې او ستاسې مالونه یو پر بل داسې حرام دي لکه ستاسې د دغې ورځې حرمت په دغه میاشت او په دغه ښار کې. نو د مسلمان وینه تویول یا د هغه مال خوړل ابدي حرام دي او داسې حرام دي لکه ستاسې د نن ورځې حرمت چې د عرفات ورځ ده او میاشت د حرامو میاشتو څخه ده او ښار بلد الحرام دی. یعنی د مسلمان د وینې او مال حراموالی لکه د حج د ورځې حرمت په حرامه میاشت کې او په بلد الله الحرام کې. ورونو، دا د مسلمان د وینې او مال حرمت او عظمت دی. د یوه مسلمان وینه او مال پر بل چا داسې حرام دي چې حرمت یې د کعبې شریفې تر حرمت او د حج اکبر د ورځې تر حرمت کم نه دی. ای هغه کسانو چې د مسلمانانو وینې په ناحقه سره تویوي، ای هغه کسانو چې د مسلمانانو مالونه په حرامه سره خوري، ای هغه کسانو چې د خلقو په عزت کې خبرې کوي، د رسول الله صلی الله علیه و وسلم دغه خطبه او دغه آخرنی وسط په دقت سره واوري. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د حجة الوداع په خطبه کې په تکرار سره دغه خبره کړې ده: ان دماءکم واموالکم
حرام علیکم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. مسلمان ورونو لږ څه خپل ځان او عمل ته متوجه سئ چې څونه مو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اطاعت کړی دی او څونه مو د مسلمانانو د حقوقو مراعت کړی دی. او بیا رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل الا كل شيء من امر الجاهلیة تحت قدمی موضوع. خبر اوسی چې د جاهلیت هر کار او عمل زما تر پښو لاندې او بې اعتباره دی. ودماء الجاهلیة موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث. او هغه د جاهلیت ویني استسوي او غرزول سوي دي، یعنی د جاهلیت د وختو څخه چې د قبایلو په مابین کې د وژل سوو کسانو انتقام او بدله پاته دي، هغه لغوه دي، د هغو بدل به نه اخیستل کیږي. او هغه اوله وینه چې زه لغوه کوم او باطلوم هغه زموږ د وینو څخه ده چې د عامر ابن ربیعه ابن حارث ابن عبدالمطلب وینه ده. دغه عامر ابن ربیعه چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د اکال مسی و او د هذیل د قبیلې د طرفه وژل سوی و، د هغه د قاتل څخه تر اوسه بدله او انتقام نه و اخیستل سوی. رسول الله صلی الله علیه و وسلم تر هغه تیر سو او عفو یې ورته وکړه. شروع یې د خپل قریب د وینې په معافیدو سره وکړه. نو ویل تاسې هم ټوله په دغه مکلف یاست. او رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل وربا الجاهلیة موضوع واول الربا اضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فانه موضوع كله. هغه د جاهلیت سود او ربا لغوه او باطل دي، او هغه اول ربا چې زه باطلوم هغه زموږ ربا ده چې زما د اکا عباس ابن عبدالمطلب ربا ده. رسول الله صلی الله علیه و وسلم ربا منع او لغوه کړه، او هغه اول ربا چې یې باطله کړه د ده علیه الصلاة وسلام د اکا عباس رضی الله تعالی عنه ربا وه. او وی فرمایل فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي د ښځو په معامله او باره کې د الله جل جلاله څخه وبېرېږئ. تاسې دوی د الله په امانت سره اخیستې دي او دوی و تاسې ته په نکاح سره حلالې سوي دي. ستاسې پر دوی دغه حق دی چې ستاسې کور ته به داسې څوک نه پرېږدي او نه داخلوي چې ستاسې نه وي خوښ. کېدا کار وکئ ویې وهئ، مګر داسې وهل چې نه به زخمي کیږي او نه بې عضوه ماتیږي. او د دوی پر تاسې دغه حق دی چې خواړه او کالي به په ښه طریقه سره ورکوئ. ای هغه مسلمانانو چې شکل او قیافه مو د مسلمان جوړه کړې ده او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم متابعت نه کوئ، ستاسې اولنی ظلم پر هغه ښځو دی چې ستاسې تر لاس لاندې دي. د الله جل جلاله څخه وبېرېږئ. په خپله دغه عمل سره د اسلام نوم مه بدوئ. د اسلام د دشمنانو ادعاګانې چې وایي په اسلام کې د ښځو حقوق نسته، په خپلو دغه ظالمانه اعمالو سره مه رښتیا کوئ. ورونو، رسول الله صلی الله علیه و وسلم و موږ ته د وهلو سبب او اندازه راښولي دي. اولا د ښځې وهل هغه وخت جایز او روا دي چې په ښځه کې نه اطاعت او سرکشي پیدا سي، داسې نه چې یوه سهوه او خطا ځینې پېښه سي او تې وهې. دغه وهل حرام او ناروا دي. دوهم، وهل به په داسې طریقه او اندازه سره وي چې عذاب، زخم او مات به نه وي پکښې.
حتی علمای کرام وایي چې وهل به په داسې شي سره وي لکه مسواک. اصلا دا داسې وهل نه دي چې په هغه کې د آزار او عذاب مقصد وي، بلکې د دې وهلو څخه مقصد دا دی چې ای ښځې ستا نافرماني و داسې اندازې ته ورسېده چې تحمل یې نسي کېدلی، او پس له دې څخه بل شی نسته بې له طلاقه. دا هغه آخرنۍ تنبیه او خبرتیا ده. نور نو د نصیحت وخت تیر سو او هغه آخرنۍ مرحلې ته سره ورسېدو، او بیا یو حکم یا درېیم څوک چې صلح او فیصله کوونکی وي د سړي د طرفه راځي او یو د ښځې د طرفه راځي چې یا به سم ژوند سره کوي یا طلاق او جلاوالی دی. نو د دغه وهلو څخه مقصد دا سو چې باخبره اوسه، اوس مو ژوند او گزاره و هغه آخري مرحلې ته ورسېده. ځینې د اسلام دشمنان دغه د ښځې د وهلو په سبب پر اسلام عیب وایي، مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه آخرنۍ خطبه کې د وهلو اندازه راښوي او فرمایي ضربا غیر مبرح، چې د وهلو هیڅ اثر او آزار باقی نه پاته کیږي، بلکې دغه وهل و دې ته اشاره ده چې خبره و هغه خطرناکه مرحلې ته ورسېده. که ښځه په دغه وهلو پوه سوه چې ما تر خپلې اندازې تېری کړی دی او بیرته یې اطاعت شروع کړي، نو پر تاسې د دوی خواړه او لباس په ښه طریقه لازم دي. بیرته هغه خپل عادي او طبیعي ژوند شروع کیږي او اختلافات پای ته رسیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې ښځې ستاسې سره بندیانې دي، یعنی ښځه د خپل خاوند په کور کې لکه بندي داسې ده، ځکه دا داسې تصرف نسي کولای لکه سړی، او هغه سړی د دې د رزق او نورو کارو متصرف دی. نو په دغسې حال کې باید د دې مراعات وسي او ښه نرمه گزاره او معامله ورسره وسي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې دوی د خپل ځان دپاره اختیار نه لري. تاسې دوی د الله جل جلاله په امانت اخیستې دي او د الله جل جلاله په قانون د دوی فرجونه تاسې ته حلال سوي دي. نو فاتقوا الله فی النساء، د ښځو سره په ژوند کولو کې د الله جل جلاله څخه وبېرېږئ. واستوصوا بهن خیرا، او د دوی سره ښه او د خیر گزاره او معامله کوئ. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه وصیت او لارښوونه ده چې انسانان باید د ښځې په گزاره او معامله کې د الله جل جلاله د عذاب څخه ځان وساتي. هغه څوک چې د خپلې ښځې سره نرمه او پسته گزاره کوي، ځینې خلق هغه ضعیفه بولي، خو په حقیقت کې هغه ضعیفه نه دی، بلکې دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وصیت او لارښوونې عملي کول دي. یو سړی و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته د هغه د خلافت په وختو کې ورغلی چې د خپلې ښځې شکایت ورته وکړي چې ښځه مې یو وخت ناوخت آواز را باندې پورته کوي. هغه سړی وایي کم وخت چې دروازې ته ورورسېدم او دروازه مې وټکول، په دغه وخت کې مې واورېده چې د عمر رضی الله تعالی عنه ښځې په خپله پر عمر رضی الله تعالی عنه آواز پورته کړی دی. سړی وایي عمر رضی الله تعالی عنه هغه څوک و چې ټول خلق ځینې بیرېده، او اوس د ده ښځې پر ده آواز پورته کړی دی. وایي زه بیرته راوګرځېدم چې زما شکایت فایده نه راته کوي. خو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه د دروازې ټکول اورېدلي وه او د کوره راووتی. ویل سړیه لکه زه چې دې په کار وم؟ ما ویل هو، خو زما کار وسو. عمر رضی الله تعالی عنه راته ټینګ سو چې د څه شي دپاره راغلی وې؟ وایي زه مجبوره سوم، نو مې ورته وویل راغلی وم چې د خپلې ښځې د آواز لوړولو شکایت درته وکم، خو ما چې ستا حال ولیدی نو بیرته رهي سوم چې زما شکایت فایده نه کوي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د محمدي مدرسې شاګرد راته وویل سړیه دا مې اشپزي کوي، خدمت مې کوي، کالي رامینځي، اولادونه مې را تربیه کوي، پر دغه ټولو سربیره زما پر قهر او غضب صبر کوي، نو زه د دې پر لوړ آواز صبر ونه کم؟ دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وصیت عملي کول دي. ورونو
ما ولې دغه د ښځو موضوع دونه اوږده کړه؟ ځکه زموږ په ټولنه کې داسې ډېر خلک شته چې د ښځو د حقوقو هیڅ مراعت نه لري. دغه د دوی عمل دی چې د اسلام د دشمنانو و تبر ته یې لاس ور واچاوه. نن ورځ که د اسلام دشمنان دغه ادعا کوي چې په اسلام کې د ښځو حقوق نه دي ورکول سوي، د هغو دلیل د دغو کسانو عمل دی. زه مجبوره یم چې په دغه ترخه حقیقت سره اعتراف وکم چې هو، زموږ په ټولنه کې داسې کسان شته که د دوی د باندني کړه وړه وګورې په تماما معنا پر شریعت برابر دی. ښې ږیرې او لنګوټې، ښه لمنځونه او روژې، ښه اسلامي لباس او ښې اسلامي خبرې، خو کې دننه په کورني ژوند خبر سې شرم وشتی د میږي په لباس کې. خو بیا هم دونه ویلی سم چې د دغه کسانو عمل پر دې دلالت نه کوي چې اسلام د ښځو حقوق نه دي ورکړي، بلکې دغه کسان د اسلام پر لار نه دي رهي سوي او د دوی په دغه بد عمل سره باید د اسلام نوم بد نسي. الله دې موږ او دوی ته هدایت وکړي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده ان اعتصمتم به. کتاب الله او ما په تاسې کې داسې شی پرې ایښی دی که تاسې په هغه پورې لاس ونیسئ حقه لار نه در څخه ورکېږي چې هغه کتاب الله دی. ایها الناس انه لا نبي بعدي ولا امة بعدكم الا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وادوا زكاة اموالكم طيبة بها انفسكم وتحجون بيت ربكم واطيعوا ولاة امركم تدخلوا جنة ربكم. ای خلقو، تر ما ورسته بل نبی نسته او نه تر تاسې ورسته بل امت سته. د خپل رب عبادت کوئ، خپل پنځه لمنځونه ادا کوئ، د روژې د میاشتې روژه نیسئ، د خپلو مالو زکات ورکوئ، د خپلو زړو په خوشحالي یې ورکوئ، ستاسې د رب د بیتې حج کوئ، د خپلو آمرانو اطاعت کوئ، نو به د خپل رب و جنت ته داخل سئ. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: وانتم تسألون عني فما انتم قائلون قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت. ستاسې څخه د قیامت په ورځ زما په باره کې پوښتنه کیږي. الله جل جلاله پوښتنه در څخه کوي تاسې به څه وایاست؟ ایا تاسې دا شاهدي ادا کوئ چې ما د خپل رسالت تبلیغ وکړ؟ د خلقو آوازونه په ژړا سره پورته سوه او ویل: موږ شاهدي ادا کوو چې تا خپل رسالت ورساوه، امانت دې ادا کړئ او امت ته دې نصیحت وکړئ او د خپل دین دپاره دې جهاد وکړئ. د خلقو تر دغه شاهدي وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به په خپله سبابه ګوته سره یو وار و آسمان ته اشاره وکړه او بیا به و خلقو ته اشاره وکړه او ویل به: اللهم اشهد، الهي ته شاهد اوسې. دغه د ګوتې اشاره او د دغه جملې ویل یې 3 واره تکرار کړه. او د دې کار څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څه مقصد و؟ مقصد یې دا و چې الهي تا و دغه قوم او امت ته زه په رسالت او نبوت را لېږلی وم او دغه دی زما امت شاهدي ادا کوي چې ما خپل رسالت ورساوه، امانت مې ادا کړي او خپل امت ته مې نصیحت وکړي. پس له هغه څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خطبې ویلو او بیانولو څخه فارغه سو، د دغې ورځې د مازدیګر په وخت کې د الله جل جلاله دغه قول نازل سو چې د سورة المائده د 3 نمبر آیات یوه حصه ده. نو د دغه آیات د نزول وخت د جمعې او عرفات. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.